السلام علیکم پښتو شو چینل ته بیا هم ډیر ښه راغلاست تاسو ته وایو. څو مهم وروستي خبرونه را سره واورئ. تاسې څه فکر کوئ؟ د ولسمشر لومړی مرستیال امیر الله صالح ټینګار کوي چې علیپور مجرم دی باید چې ونیول شي او د خپل عمل په سزا ورسیږي. قسم افغان ځواکونو د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ کې علیپور د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي خو لا تر اوسه علیپور نه دی نیول شوی. او بل مهم خبر، غني د یو مهم تضمین غوښتنه وکړه. په کور دننه او بیرون د افغانستان د مسلې اړوند ډیری خلک چارواکي او پوهان دا وایي چې د افغانستان اوسنۍ غوټه د ولسمشر غني په واک کې پاتې کېدو کې نشي خلاصېدی. د افغانستان د حکومت تر ټولو ستر مالي او سیاسي ملاتړ امریکا هم وایي چې اشرف غني به استعفا کوي او موقت انتقالي حکومت به رامنځته کیږي. د امریکا ترڅنګ روسیا او نور هم هیوادونه هم په دې قناعت رسیدلي چې د طالبانو سره جوړه په هغه وخت کې امکان لري چې کله غني د خپل چوکۍ قرباني ورکړي. غني استعفا ته تیار دی، که څه هم په دې پروسه کې به د یوازې ایښودو لپاره ځینې نوښتونه وکړي، خو حقیقت دا دی چې هغه به بله لاره نه لري. مګر دا یو مجبوریت دی او دا هم ښکاره نه ده چې د غني د استعفا وروسته به سوله راځي او که نه. خو په دې باندې بیا ټول پوهیږي چې د غني پښتون کې سوله نه راځي. د غني تر استعفا وروسته هم امکان لري چې سوله راشي او هم دا امکان شته چې نوې جګړه پیل شي. څو دا غوڅه خبره ده چې که غني پاتې کیږي نو بیا جګړه حتمي ده. غني چې کومه ویره څرګندوي هم بې ځایه نه ده. دا امکان هم موجود دی چې د هغه تر استعفا وروسته امریکا بیا هم د خپلو پوځیانو د پاتې کیدو لپاره یو بله بهانه پیدا کړي. اندام امکان شته چې د امریکا بیړه په شعوري ډول د دې لپاره وي چې د سولې روانه پروسه ناکامه کړي او د خپلو پوځیانو د پاتې کیدو لپاره بهانه پیدا کړي. مسله ډیره مغلقه ده او غني هم په هره فیصله کې یو څه خطر ویني. خو تېره شپه د خپلو خبر پر مهال وویل چې د هر ډول توافق په صورت کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو قوي تضمین وړاندې کوي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ترڅنګ غني باید د امریکا څخه هم د یو قوي تضمین غوښتنه وکړي. د دې پروسې تر ټولو مهم فکتور او تر ننه پورې اصلي پړاوونه په مخ وړونکي امریکا ده. نو تضمین باید امریکا ورکړي. د طالبانو سره د معاملې اصلي اړخ امریکا ده او کار هغوی کړی نو تضمین به هم دوی ورکوي. خو دا هم یوه هیله ده، اشرف غني دومره جرأت نه لري چې د امریکا څخه تضمین وغواړي. هغه تر ننه پورې امریکا ته بلې وویلي دا چې په داسې یو بحراني او کرښې په اخر کې به دې دا ډول جرأت وکړي او که نه دقیق اټکل ممکن نه دی. خو تاریخچه وایي چې غني دا جرأت نشي کولی. که غني نشي کولی نو پکار ده چې د افغانستان خلک دا غږ پورته کړي، ځکه دا ملک په اصل کې د افغانستان د خلکو دی او د دې خلکو سرنوشت د همدې هیواد سره تړلی دی. او بل مهم خبر، کله چې بایدن ولسمشرۍ ته ځان نوماند کړ بریالی شو. امریکا ځان بېغمه کوي او له عراقه هم وځي. کله چې بایدن ولسمشرۍ ته ځان نوماند کړ بریالی شو او ولسمشر شو نو په خپلو ژمنو کې ویل چې امریکا به له اوږدو جګړو باسي او امریکایي ځواکونه به خپل هیواد ته استنوي. په تازه راپورونو کې ویل شوي چې امریکا پرېکړه کړې چې خپل پوځیان له عراق څخه هم وباسي. ویل کېږي چې امریکا او د عراق د هوکړې ته رسېدلي تر څو پاتې امریکایي ځواکونه له عراق ووځي. په دې هوکړه کې ویل شوي چې د امریکا د داعش ضد ځواک کولی شي له عراق ووځي، خو تر اوسه نه دي ویل شوي چې د کومه نیټه دغه پوځیان له عراق ووځي. دواړه لوري د چهارشنبې په ورځ یو له بل سره هوکړې ته ورسېدل. دوه اړخیز اعلامیه کې راغلي چې عراق به د امریکا اډو ساتنه کوي او یا د اطلاع به د عراقي ځواکونو مشورت او روزنې ته دوام ورکوي. تر اوسه نیټه مشخصه شوې نه ده. امریکا پر داسې مهال دا اقدام کوي چې په عراق کې دننه ایران پورې تړلي یوه شیعه ډله هره ورځ پر امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. امریکا له عراقه پر داسې مهال پیښې سپکوي چې په افغانستان کې هم د عسکرو د میشته وتلو همدا حال دی. دلته بیا باید یوازې تر مې میاشتې پورې امریکایي ځواکونه پاتې او که چیرې تر مې میاشتې پورې دا پوځیان ونوځي نو طالبانو به په خپلو خبرداریو کې ویلي چې دوی به له مې میاشتو وروسته پر بهرنیو ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. که غواړئ مهم وروستي خبرونه سره واورئ، پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر او لایک کړئ. تر بیا ښه وخت.